I will try my best. تلفظ یې څنګه کوو؟ I will try my best. زه خپله بشپړه هڅه کوم. دوهمې جملې ته راځو. Let's fix this together. تلفظ یې څنګه کوو؟ Let's fix this together. راځئ دا یو ځای سم کړو. درېیمې جملې ته راځو. Everything will be fine. تلفظ یې څنګه کوو؟ Everything will be fine. هر څه به ښه شي. څلورمې جملې ته راشئ. Let's start now. تلفظ یې څنګه کوو؟ Let's start now. راځئ چې اوس شروع وکړو. پنځمې جملې ته راځو. I understand your point. تلفظ یې څنګه کوو؟ I understand your point. زه ستا په اشاره پوهیږم. شپږمې جملې ته راشئ. How is your day going? تلفظ یې څنګه کوو؟ How is your day going? ستاسې ورځ څنګه تیریږي؟ اوومې جملې ته راځو. I really appreciate your help. تلفظ یې څنګه کوو؟ I really appreciate your help. زه ستا له مرستې ډېر منندوی یم. اتمې جملې ته راشئ. Please can you repeat that? تلفظ یې څنګه کوو؟ Please can you repeat that? مهرباني کولی شئ هغه بیا تکرار کړئ. نهمې جملې ته راځو. I am learning English every day. تلفظ به څنګه کوو؟ I am learning English every day. زه هر ورځ انګلیسي زده کوم. لسمې جملې ته راځو. Don't worry, it's okay. تلفظ به څنګه کوو؟ Don't worry, it's okay. اندېښنه مه کوه، سمه ده. یولسمې جملې ته راځو. I'm a bit busy right now. تلفظ به څنګه کوو؟ I'm a bit busy right now. اوس لږ بوخت یم. دولسمې جملې ته راشئ. See you tomorrow. سبا به سره ووینو. تلفظ یې څنګه کوو؟ See you tomorrow. سبا به سره ووینو. نو خوږو دوستانو د لغتونو برخې ته ځو. لومړی لغت achieve. تلفظ یې څنګه کوو؟ achieve ترلاسه کول. دوهم لغت promise. تلفظ یې څنګه کوو؟ promise ژمنه کول. دریم لغت discover. تلفظ یې څنګه کوو؟ discover موندل یا کشف کول. څلورم لغت prepare. تلفظ یې څنګه کوو؟ prepare برابرول یا چمتو کول. پنځم لغت agree. تلفظ یې څنګه کوو؟ agree موافقه کول. شپږم لغت borrow. تلفظ یې څنګه کوو؟ borrow په پور اخیستل. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د ورډز پارټیا د لغتونو په برخه کې مو په ژیړ رنګ شپږ لغتونه تلفظ او معنا کړو. اوس دوهم لاین ته ځو. د دوهم لاین اول لغت ته ځیر شئ. collect. تلفظ یې څنګه کوو؟ collect ټولول یا راغونډول. دوهم لغت ته راشئ. deliver. تلفظ یې څنګه کوو؟ deliver په پښتو کې معنا څنګه ده؟ رسول یا سپارل. دریم لغت ته راشئ. improve. تلفظ یې څنګه کوو؟ improve ښه کول یا پرمختګ کول. څلورم لغت trust باور کول یا اعتماد کول. trust باور کولو ته وایي. پنځم لغت wish. تلفظ یې څنګه کوو؟ wish هیله کول یا ارزو کول. په دوهم لاین کې شپږم لغت ته راشئ. provide. تلفظ یې څنګه کوو؟ provide په پښتو کې معنا څنګه ده؟ برابرول یا وړاندې کول. نو خوږو دوستانو د ورډز پارټ یا د لغتونو برخه په همدې ځای پای ته رسوو. زو په درېیمه برخه کې د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته ملتیا مو وکوئ. نو خوږو او قدرمنو دوستانو د ګرامر پارټ یا ګرامر برخې ته هم ښه راغلاست درته وایم. د ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې مو تاسو ته مختصر معلومات راخستي دي چې ګټور او مفید درته تمامېدلی شي. تاسو یې له ځان سره په بار بار تکرار کړئ او نوټ یې هم مه هېروئ. راځو نن په ګرامر پارټ یا ګرامر په برخه کې اټ وایو چې AT اټ په معنا د څه کارول کیږي. یعنی اټ د دقیق وخت لپاره کارول کیږي. اټ 5 o'clock په 5 بجو یا اټ نایټ د شپې یا اټنان غرمه یا په غرمه باندې. نو دغه اټ سیده د دقیق وخت لپاره په کار وړل کیږي. او بل چې د په ژیړ رنګ چې تاسو وینئ آن د ورځو او نیټو لپاره کارول کیږي. on Monday د دوشنبې په ورځ. on Friday د جمعې په ورځ. on 10th March د مارچ په 10مه. نو خوږو او قدرمنو دوستانو په اټ او آن باندې خو تاسو پوه شوئ. راځو په ان کې هم خبره کوو. in د څه لپاره کارول کیږي او په کوم ځای کې مهم ده. نو خوږو دوستانو لکه تاسو چې په جدول کې وینئ ان د میاشتو کلونو او وختونو لپاره کارول کیږي. in January په جنوري کې. in 2025 په 2025 کال کې. in the morning په سهار کې. in the future په راتلونکي کې. خوږو او قدرمنو دوستانو in یا in په ډیرو ځایونو کې د استعمال وړ ده. خو اکثره چې کارول کیږي د میاشتو کلونو او وختونو لپاره په کار وړل کیږي. نو خوږو دوستانو زموږ د مشال کورس د 28مه برخه هم په همدې ځای پای ته رسوو. له تاسو نه هم یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ د سنټنسز پارټ
ورډز پارت او د ګرامر پارت برخې مو په ښه دقت او حوصلې سره راسره تعقیب کړئ. دا چې موږ به په 28مه برخه کې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو تر هغو زموږ د یوټیوب چینل ته راشئ. زموږ د یوټیوب چینل هغه د سبسکرایب تڼۍ در سره کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې درسي اپلوډ شوې ویډیو ستاسو مخې ته راشي. که غواړئ چې تاسو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، ستاسو نظرونو ته احترام لرو او یعنې وکه لرئ، نو زموږ سره یې په کامنټ کې شریکولی شئ. دا چې وخت کم دی موږ ته راکړئ په همدې ځای اجازه. تاسو چې هر چېرته یاست لوی الله جل جلاله ته مو سپارم. خوشحال، کامیاب او تازه اوسئ.